الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بهترین عمل درته ونښایم وازکاها عند ملککم، تاسو ته داسې عبادت ونښایم چې هغه عبادت تاسو کې تزکیه راولي، تاسې پاک کړي له بدو صفاتونه. دغه عبادت تزکیه راوستونکی وي تاسو ته د الله جل جلاله په نیز باندې. وارفعها فی درجاتکم، تاسو ته داسې عمل در ونښایم چې تاسو درجې اوچتې کړي. وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة، تاسو ته داسې عمل در ونښایم چې هغه بهترین عمل وي لدې نه چې تاسې سره زر او سپین زر خرچه کړئ، سره او سپین زر نفقه کړئ. او تاسو ته داسې عمل در ونښایم چې تاسو ته بهتره وي لدې نه چې دښمن سره مخامخ سئ، تاسو د دښمن سرونه پرې کړئ او دښمن د تاسو سرونه پرې کړي. صحابه ورته ویل چې داسې د فضیلت والا عمل وي خامخا یې راوښیه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ذکر الله تعالی، دغه بهترین عمل چې له جهاد نم افضل ده، دغه بهترین عمل چې د سرو او سپینو زرو له خرچه کولو نم افضل ده، هغه ذکر د الله جل جلاله ده. علما د دغه حدیث لاندې لیکي چې ذکر له ټولو اعمالو نه افضل ده. په ټولو اعمالو کې د الله جل جلاله ذکر مقصود ده. په لمانځه کې د الله جل جلاله ذکر مقصود ده. کله چې موږ په لمانځه کې شروع کوو د الله جل جلاله ذکر کوو، په قیام کې د الله جل جلاله ذکر کوو، په رکوع کې د الله جل جلاله ذکر کوو، په سجده کې د الله جل جلاله ذکر کوو. په ټولو اعمالو کې ذکر افضل ترین عبادت ده. د نورو عباداتو فضیلت هم د ذکر له وجې ده، ځکه نورو عباداتو کې هم الله جل جلاله یادیږي، د الله جل جلاله ذکر کیږي. بعض علما وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم اشخاصو ته کتله، په کومو خلکو کې بسې د ذکر کمزوري وه. نبی صلی الله علیه وسلم به هغوی ته فرمایل چې بهترین عمل ذکر ده. چا کې بسې د لمانځه کمزوري وه، هغو خلکو ته به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله چې بهترین په عباداتو کې لمونځ کول دي. او دا شیطان چې دا زمون او ستاسو پلاننی دښمن ده چې آدم علیه السلام د جنت نه راوباسه. همدارنګه د هر انسان په دنیا کې څلور دښمنان دي،
اول لا هغې څخه دنیا ده ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو په دنیا باندې دوکه نه شئ. دوهم لا هغې څخه شیطان ده ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي شیطان ستاسو دښمن ده او په دښمنۍ سره یې ونیسئ. دریم لا هغې څخه نفس ده او څلورم له هغې څخه شیطان نن موږ تاسو وګورو په نړۍ کې په زرهاو مفسرین محدثین مفتیان متکلمین محققین مدققین مناظرین معلمین مبلغین مؤرخین مدبرین مفکرین مقررین سیاسیون صحافیان شاعران وجود لري او په هر کال کې په زرهاو فضلا علما فصحا بلغاء ادباء صلحاء اتقیاء داسې اکابر فارغېږي خو بیا هم د هغوی نتیجه نه معلومیږي بیا هم مسلمان اسلام د کمزورۍ په حالت کې دي. دا ولې؟ همدا وجه ده چې د ټولو څخه هغه خپله شعبه جهاد هیر سوی دی. په ټوله نړۍ کې علم خپور سوی دی. هیڅ یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې پر تبلیغ بندیز وي. هیڅ یو داسې هیواد نشته چې مسلمان د حج فریضې د ادا کولو څخه راګرځولي وي. هیڅ یو داسې هیواد نشته چې هلته د زکات پر ادا کولو باندې پایبندي وي. هیڅ یو داسې هیواد نشته چې هلته د روژې پر نیولو باندې پایبندي وي. خو یوازینی شی چې پایبندي دی هغه جهاد دی. کفري نړۍ خو هلته پرېږده په اسلامي هیوادو کې پر مسلمانانو پر علما کرامو باندې د جهاد د بیان کولو باندې بندیز دی. خاص کر لکه سعودي عرب چې په زرهاو علما کرام اعدام یا اوس هم په زندان کې پراته دي. ګناه چی شته؟ همدا چې د جهاد اعلان کړي هم یا دا چې مسلمان امت د غفلت د خوبه را بیداروي او جهاد ته طلبوي. څه وخت مخکې یو عرب پر ټویټر باندې لیکلي وه وایي عرب د زمري په شان دی او اوس دا زمري بیده دي نو که چیرې دا زمري راکښېنستل نړۍ به ولړزوي. نو دا د غفلت په خوب دا زمریان کله راکښېني؟ آیا کله چې دا ځنګل ور واخلي نو چې کله د غفلت خوب بیا زیات شي بیا د دې ځنګل ګیدړان او لیوان راځي بیا همدغه د غفلت په خوب زمری وي دا هم د تیغه تیروي لکه نن چې تیر کړي دي. نن هغه مظلومه غزه او هغه ځینې اسلامي اسیایي هیوادونه چې په هغو کې کوم ظلم روان دی آیا د مسلمانان ولې د هغوی په دفاع کې کمزوري سوي دي؟ هغه ایټم بم هغه پوز هغه وسلې او تیل هغه بحري بري او هوایي ځواک د کومې ورځ دپاره ساتلی دي؟ آیا کله چې بیت المقدس بمبار کې بیا د دې غیرت په جوش راځي؟ آیا کله چې کعبه او مدینه خدای نه کړه هماغه بمبار کې بیا د دې غیرت په جوش راځي؟ دغه بیده زمریان به بیا کله راکښېني؟ خو وجه همدا د مسلمانانو چې دوی جهاد ته شا ګرځوي. ته مې د تیارو په صف کې څو ځله لیدلی یې ته مې د تیارو په صف کې څو ځله لیدلی یې ته مې د تیارو په صف کې څو ځله لیدلی یې نن د رڼاګانو امامت غواړې عجبه ده نن د رڼاګانو امامت غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه ده ګوره که دیدار غواړې ذاکرانو زارۍ کوه ګوره که دیدار غواړې ذاکرانو زارۍ کوه ګوره که دیدار غواړې ذاکرانو زارۍ کوه هم کچکول د مینې وړې هم ست غواړې عجبه ده هم کچکول د مینې وړې هم ست غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه ده تیر تر دنیا نه آخرت غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه ده ژوند له درد او غمه سلامت غواړې عجبه که چیرې ستا ملګری ښه د خیر طرف ته دې راکاږي او که چیرې ستا ملګری بد وي د شر طرف ته به دې راکاږي او دریم هر وخت د ځان سره محاسبه کول ځکه دا نفس چې دی دا یو ماشوم غوندې دی کله چې خپل سر ته پرېږدي نو خرابېږي او څلرم خپله د ښو اخلاقو کوشش کول او بد اخلاق له ځان څخه لرې کول او پنځم د سلف صالحینو اخلاقو باندې پیروي کول او شپږم د الله جل جلاله څخه د ښو اخلاقو دعا غوښتل
ځکه نبی علیه الصلاة والسلام هم د امت د تعلیم لپاره د الله جل جلاله څخه د ښو اخلاقو دعا غوښتلې ده. او د ښو اخلاقو کوم فواید چې دي دا مخې ته کول همیشه په دې نظر اچول. ولې؟ ځکه چې ته په دې باندې نظر اچوې که څه هم دا کار ډېر سخت وي، خو که چیرې ته فوایدو باندې خبر یې، فواید یې تا ته معلوم وي، نو بیا دا کار سړي ته ډېر اسانیږي. او اتم د بدو اخلاقو په نتایجو باندې نظر اچول. ځکه که چیرې ته د دې بدو اخلاق په نتایجو باندې خبر یې، نو دې څخه د ځان د لرې کولو کوشش کوې، د ځان د بچ کولو کوشش به د دې څخه کوې، نو خپله په تا کې اخلاق حسنه پیدا کېږي. د هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هر سات هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله عازم نوم دی رحمان دی الله ذکر اوگ د جانان دی الله د عاشق دین ایمان دی الله د عاشق دین ایمان دی الله په آبادو په شاړو مېرو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هر ساد هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. عزتمندو حدیث کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله جل جلاله ټول سل رحمتونه دي، یو رحمت لاغي څخه دنیا ته رالیږلی ده، او الله جل جلاله دغه نعمت دغه رحمت د پټولو کائناتو کې تقسیم کړی ده، د انسانانو، پیریانو، حشراتو، چارپیانو په مابینس کې تقسیم کړی ده. هم د دې یو رحمت په ذریعې سره یو مخلوق د بل مخلوق باندې رحم کوي، د همدغه یو رحمت په ذریعې سره یو وحشي حیوان په خپل بچی باندې رحم کوي، او دغه 9 رحمتونه الله جل جلاله آخرت ته پریښي دي د خپلو خاصو بندگانو مؤمنانو لپاره. زما عزتمندو کله چې د آیات مبارک نازل سو ورحمتي وسعت كل شيء، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای ابلیس په دغه وخت کې ویل انا من الشيء، زه هم له یو شي څخه یم، زما باندې به هم د الله تعالی رحمت ما ته به هم را رسیږي، ځکه الله جل جلاله فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت په هر یو شي باندې پراخه ده. نو الله جل جلاله دا آیات راولېږه فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نو ابلیس نا امید شو، یهود او نصارا ویل چې د الله جل جلاله د دې رحمت کې به موږ شاملېږو، ځکه موږ زکات هم ورکو، موږ کې تقوا هم شته ده، موږ د الله جل جلاله په کتاب باندې ایمان هم راوړو. نو الله جل جلاله دا آیات راولېږه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي،
هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي هغه کسانو به د الله جل جلاله دغه 9 رحمتونه په آخرت کې رسیږي. زما عزتمندو د قیامت په ورځ به الله جل جلاله اعلان وکړي کوم کسان چې جهنم ته غورځېدلي دي الله جل جلاله به حکم وکړي چې 2 کسان ما ته راولئ. کله چې دا 2 کسان الله تعالی ته راوستلی شي الله جل جلاله به دوی ته ووایي تاسو خپلو ځانونو باندې ظلم کړي وو خپله مو ګناهونه کړي وو د هغې ګناهونه له وجې تاسو دا ډېر بهترین څوک دی دا هغه څوک دی چې ته د دوی په واسطې سره الله پاک دنیا ته راوستلی الله پاک دنیا ته راوستلی ته د دوی په واسطه باندې نو دا ډېر بهترین څوک دی ته به د دوی سره ډېر ښه سلوک کوې دوی ستا سره ډېر تکالیف تیر کړي دي دوی ډېر سخت تکالیف په ژوند کې تیروي خو ستا دپاره یې تیروي نو ته چې کله لوی کېږي او ته چې کله په یو څه باندې پوهېږي نو په تا باندې خو لازمه ده چې ته د دوی احترام وکړي او د دوی درناوی وکړي. د دې والدینو په احترام کې الله پاک ډېر لوی عظمت یې ښی ده. اوس قرني رحمه الله دا ډېر لوی تابعین تیر شوی دی دی ولې صحابي نشو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې و خو دی صحابي نشو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ته د څه وجې نه حاضر نشو د مور مبارکه مریضه وه دی دغه مور په یمن کې اوسېدو مور یې ډېره مریضه وه خو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ته حاضر نشو د دغه مور د درناوي له وجې نه د مور د خدمت د وجې نه رسول پاک صلی الله علیه وسلم خیر التابعین ویلی ده دته مستجاب الدعوات لقب ورکړل شوی ده. صحابه کرامو ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې تاسو دته ورځئ او د ده څخه دعا غواړئ الله جل جلاله د ده دعا قبلوي. ګورئ د داسې بهترین څوک ده دا ولې دومره لوی مقام ته ورسېده دا د مور او پلار د خدمت د وجې نه دې ځای ته ورسېده. اوسنۍ اوس کې خو غرب کې خو دا مفکوره ده مور و پلار هلته خو حقوق العباد د سره شته نه هلته خو د حقوق العبادو پایمالي روانه ده هلته خو نه څوک مور پیژني هلته خو نه څوک ورور پیژني هلته خو نه څوک پلار پیژني هیڅوک هم څوک نه پیژني هر ځای خودخواه ده هیڅوک هم نه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم